د کهانۍ شروعات کې موږ د جوزف نوم یو ډاکټر وینو. دا یو سایکو ټایپ والا انسان وي او په انسانانو باندې یو خطرناکه تجربه کول غواړي. د دې په لاس کې یو تصویر وي، په دې کې درې سپي په یو بل پسې شاته ولاړ وي. نو دې ته د خپلې تجربې دپاره د دریو انسانانو ضرورت دی. دا په دې سوچ کې ډوب وي چې د دې شاته یو بس راشي، د بس ډریور د اودس ماتي دپاره د بوټو طرف ته لاړ شي. نو دا خپل ټوپک راواخلي، په دې کې د نشې انجکشن وي. دا په دې کس باندې ډز وکړي او دا نشه کي. بل خوا موږ دوه جینکۍ وینو، د یوې نوم جیني او د بلې لینسي وي. دیو د امریکې نه په چکر باندې جرمني ته راغلي وي. دلته کې دیو یو پروګرام ته تلل غواړي. کله چې دیو روان شي، په لاره کې د دیو د ګاډي ټیر پنچر شي. نو دیو د ګاډي نه راکوز شي. دیو د مدد دپاره چاته فون کول غواړي، خو دلته کې سیګنل نه وي. د دیو ګاډی په داسې ځای کې خراب شو چې دلته کې خوا او شا کې آبادي نشته. د ډیر انتظار نه پس دیو اخر په دې ګاډي کې کینی. لږ وخت پس په دې روډ باندې یو ګاډی راشي. نو دیو تی مدد وغواړي. نو دا کس چې جینکۍ ویني چې یوازې دي، نو د دیو سره ډېرې په عجیبه لهجه کې خبرې شروع کړي. په دې باندې دا جینکۍ ویریږي او خپل ګاډی تاله کړي. نو دغه ګاډی د دې ځای نه لاړ شي. د ډېر انتظار نه پس دیو د دې ګاډي نه راکوز شي او د دې ځای نه د وتلې څه لار ګوري. دلته کې دیو یو کور ویني، په کم کور کې چې رڼا لګېدلې ده او په دې ټیم کې باران هم راشي. نو دیو دغه کور طرف ته ور روان شي. کله چې دې کور ته ورسي او دروازه وټکوي، نو د دې نه هغه جوزف نومي ډاکټر راوځي. دیو ورته خپله قیصه وکړي او ورته وایي چې ته د ګاډي مصري ته فون وکړه، زموږ ګاډی خراب شوی دی. نو ډاکټر یې دننه راوغواړي. دیو چې څنګه دننه کور ته ورشي او د ډاکټر کور وګوري، نو ډېر حیران شي، ولې چې دلته کې عجیبه عجیبه پینټینګ ډاکټر لګولي دي. ډاکټر چې ته کله د خپل ځي په باره کې تپوس وکړي، نو دا جینکۍ ورته وایي چې موږ د امریکې نه جرمني ته د چکر دپاره راغلي یو. خو دا جینکۍ ورته یو ځل بیا ریکویسټ وکړي او ورته وایي چې مصري ته فون وکړه. نو دا ډاکټر پاس یو کچن ته لاړ شي، دا د فون کولو بهانه وکړي. نو د جینکو دا خیالي چې دې د ګاډي مصري ته فون وکړو. د دې نه پس په اوبو کې څه د نشې دوایانې واچوي او د جینکو لی راوړي. لینسي د اوبو وڅکي، خو د جیني نه هغه ګیلاس واوړي. په دې باندې ډاکټر ډېر زیات غوسه شي او د تولیا په بهانه باندې تخانې ته لاړ شي. دلته کې دا د نشې یو انجکشن تیار کړي. کله چې واپس راشي، نو لینسي ته نشه چړاوېدل شروع شي. نو جیني ته پته ولګي چې پروفیسر موږ له د نشې دوایي راکول غواړي. جیني پروفیسر ته وایي چې تا موږ له کوم قسم دوایي په دې اوبو کې اچولې وه. نو پروفیسر یې ونیسي او دا د نشې انجکشن ورته په سټ کې ولګوي. دغه شان دی دواړه بېهوشه شي. لږ وخت پس چې لینسي او جیني په هوش کې راشي، نو دیو ګوري چې دیو تړلي شوي دي. د دیو سره د دې خواته یو بل انسان هم وي. دا هغه د ټرک ډریور دی. دا هم پروفیسر نیولی دی د خپلې تجربې دپاره. د دې نه پس دلته کې ډاکټر راشي او د ډریور ته وایي چې ستا ټیسټونه غلط راله، ته زموږ د تجربې دپاره برابر نه. بیا ورته د زهرو انجکشن ولګوي او دا ډریور په دې ځای باندې مړ کړي. د دې نه پس ډاکټر د خپلې تجربې دپاره یو بل انسان بېهوشه راوړي. دا یو جاپانی وي. دا هم د دې جینکو سره خوا کې بیټ کې سملی. دا جینکۍ ډېرې زیاتې ګبراو شوي وي، ولې چې دا ډاکټر ډېر خطرناک انسان دی. لږ وخت پس ډاکټر دلته کې راشي او دیو ته وایي چې زما نوم پروفیسر جوزف دی او زه یو ریټایر ډاکټر یم. زه په تاسو باندې یو تجربه کول غواړم. د دې نه مخکې ما هغه تجربه په سپو باندې کړې ده او ورته وایي چې د ټولو نه مخکې به زه ستاسو ګوتنې لرې کړمه، په دې وجه باندې به تاسو پاسېدی نه شئ. بیا ورته وایي چې تاسو دواړو جینکو نه به غاښونه وباسم او یو په بل پسې به م د شاته نه وګنډم. دغه شان به تاسو ټول یو جسم شئ. کله چې دا مخکینی انسان خوراک کوي، نو د دې دا ګندګي به دویم ته ځي او د دویم دا به دریم ته ځي. په دې باندې دا درې واړه ډېر زیات ګبراو شي او ډېره زیاته کرکه وشي. خو دا ډاکټر یو سایکو انسان دی او دې له داسې خطرناکې او ګنده تجربې خوند ورکوي. د ټولو نه مخکې دا جاپانی بېهوشه کي. جیني ډېره زیاته جاړي، خو ډاکټر د دې خوا نه راشي او دې ته هم د بېهوشۍ انجکشن ولګوي. خو په دې وخت کې لینسي په خوله باندې خپل لاس کولاو کي او د دې ځای نه وتښتي. د ډریپ دا ستنې چې کله د دې د لاسو نه وځي، نو په دې باندې د دې نه ډېره وینه روانه شي. دا یوې کمرې ته ورشي او دا کمره په ځان پسې بنده کي. خو ډاکټر د شا نه راتاو شي او د دې کمرې شیشه ماته کي. لینسي د دې ځای نه وتښتي او په منډه کې دا اوبو ته وغورځېږي. نو دلته کې هغه ډاکټر راشي. څنګه چې پروفیسر دې باندې ډز کوي، نو په دې وخت کې بجلي لاړه شي. په تیاره کې لینسي راپاسي او د لیب طرف ته منډه شروع کي. دا خپله ملګرې جیني راپاسي، خو دې ته د بېهوشۍ انجکشن لګېدلی وي. نو دا بېهوشه وي او د دې ځینې وباسي. دا چې څنګه د دې کور نه تښتي، نو ډاکټر پې د شا نه ډز وکړي او دې ته هم د بېهوشۍ انجکشن ولګوي. د دې نه پس د دې درې واړو
اپریشن شروع کړي د ټولو نه مخکې ته د زنګنانو هډوکي وباسي او بیا ترې غاښونه لرې کړي او بیا ورله د مخونو اپریشن وکړي. د ډیر وخت نه پس اپریشن کې ډیر ټیم ولګي خو اخر کار ډاکټر د اپریشن پوره کړي. دغه شان یو څو ورځې تیرې شي نو ډاکټر د خپل هیومن سنټیپیډ ته ګوري. د درې واړو انسانانو له دغه شان اپریشن وکړو او دوی په یو بل پسې وګنډل. د دې نه پسې ډاکټر د پاسېدلو کوشش کوي. د دیو زخمونه لا تازه وي او ډیر درد ورته رسي خو بیا هم ډاکټر دیو پاسي. دا ټول ډیر زیات جاړي او ډیر خپه وي. د دې نه پسې په یو پنجره کې بند کړي او دغه شان څو ورځې تیرې شي. پروفیسر چې کله دیو له خوراک ورکوي نو د جاپاني لکه د سپو غوندې خوراک ورکړي او بیا په دیو باندې ډیر زیات ظلم کوي. دغه شان څو ورځې دیو له ټریننګ ورکړي. کله چې د جاپاني په خېټه باندې درد وي او دا خپل ضرورت حل کړي نو د دې ټوله ګندګي د لینسي خولې ته لاړه شي او مجبوراً هغه ګندګي دننه شي. یو څو ورځې پس چې ډاکټر د دې چیک اپ کوي نو جاپاني ټیک وي خو د لینسي زخم خراب شوی وي ولې چې لینسي ته د جاپاني ګندګي را روانه ده او جیني کومه چې د دې شاته ده هغه بالکل کمزوري شوې ده. یوه ورځ د ډاکټر ګیټ وټکیږي. دا چې څنګه ګیټ کولاو کی نو دلته کې یو دوه پولیس والا ولاړ وي. دا پولیس والا دغه دوه جنکۍ قتل غواړي. د ډیرو ورځو نه دغه ورکې شوي دي. د دې جنکو گاړی د ډاکټر د کور خواته برآمد شوی دی. دا ډاکټر چې پولیس والا کور ته رادننه کی نو ورته وایي چې زه پروفیشنلی یو ډاکټر یم او زه دومره مصروف یم چې بهر ته د تلو را سره ټیم نه وي او ماته د هغې جنکو په باره کې څه پته نشته. ډاکټر پاس یو د دیو دپاره اوبه راوړل غواړي نو د دې پولیس والا په دې ډاکټر باندې شک ورشي. دا ډاکټر ورله په اوبو کې د نشې دوایي واچوي. دا پولیس والا اوبه څکل نه غواړي خو دا ډاکټر ورته په زبردستۍ سره وایي چې اوبه وڅکه. په دې باندې پولیس والا د دې د لاس نه اوبه غوځار کړي نو ډاکټر د تولیا بانه وکړي او تاخانې ته کوز شي او دلته کې د نشې انجکشن تیار کړي. څنګه چې د پولیس والا ته انجکشن لګوي نو دی ونیسي. د دې نه پس ډاکټر د پولیس والا ته وایي چې تاسو اخر ما په کوم جرم کې نیسئ؟ تاسو سره خو زما خلاف وارنټ هم نشته او داسې قانوني تاسو ما نشئ نیولی او نه ما ټارچر کولی شئ. تاسو مخکې زما خلاف وارنټ راوړئ. دا یو سایکو ډاکټر وي خو ډیر زیات هوښیار وي. نو پولیس والا د وارنټ دپاره خپل پولیس سټیشن ته روان شي. د دې نه پس چې ډاکټر خپل لیب ته راشي نو دلته کې د دې هیومن سنټیپایډ نه وي یعنې هغه درې کسان نه وي. دیو د یو ټیبل یخ ته پټ شوي وي. د جاپاني په چاقو باندې د ډاکټر خپه ووایي. په دې باندې ډاکټر ډیر زخمی شي او راوغورځېږي. د دې نه پس دا درې واړه د تاخانې نه وتل غواړي خو دیو په دې سیړو باندې ختلی نشي. بیا هم ډیر په مشکله باندې په دې سیړو خیږي. د دیو د زخمونو نه وینه روانه وي. څنګه چې دیو په دې سیړو باندې وخیږي نو دا ډاکټر په دیو پسې شاته را روان وي. جاپانی چې څنګه د بهر شیشه ماته کی نو دلته کې ډاکټر راورسي. د جاپانی یو تیره شیشه راواخلي او په دې باندې خپل ځان مړ کی. په دې وخت کې هغه پولیس والا دلته کې راشي. دیو د ډاکټر کور ته دننه شي خو دلته کې څوک وینه. د دې نه پس چې کله لیب وګوري نو دلته کې هم څوک نه وي. دیو دواړه جدا جدا دا کور کتل غواړي. د افسر په دې کور کې ګرځي نو دې ته هغه درې واړه میلاو شي. د جاپانی خو مړ وي خو د دې جنکو حالت بالکل مرګ ته نږدې شوی وي. کله چې د افسر بهر راوځي نو دلته کې دا هغه ډاکټر ویني. ډاکټر د دې هغه بل ملګری وجلی دی او د هغه تماچه د ډاکټر په لاس کې ده. په دغه تماچه باندې په دې باندې هم ډز وکړي او دا پولیس والا ولي نو دا پولیس والا په زخمی حالت کې په ډاکټر باندې ډز وکړي او ډاکټر هم ولي. د دې مړو نه علاوه واحد د ډاکټر جوړ شوی هیومن سنټیپیډ دلته کې پاتې شي. دا د دې لیوني ډاکټر یو خطرناک او ډیره ګنده تجربه وه. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.